آج صبح کابل باوري سرچینې سهار 8 بجې تاییدوي چې د طالبانو لومړی وزیر ملا محمد حسن اخوند د زړه ناروغي لري. سرچینې زیاته کړې چې ملا حسن اخوند د دوشنبې په ورځ د مارچ په 6 په کابل کې د فرانسې روغتون ته د بشپړې ارزونې لپاره ورغلی و. د راپورونو له مخې هغه د فرانسې د روغتون په ډیټابیس سیستم کې ثبت شوی او د طالبانو مشر معاینه شوی دی. سرچینې زیاتوي چې له معایناتو وروسته د ملا حسن اخوند ناروغي د زړه د بندېدو په توګه تشخیص شوه. د طبي لارښوونو له مخې د زړه ناکامي یوه جدي ناروغي ده چې زړه یې د وینې پمپ کولو وړتیا له لاسه ورکوي. د سرچینو په وینا دا ناروغي د سږو او ځیګر د بیرته ستنېدو لامل کېږي او د انسان ژوند لنډوي. طالب وايي تر اوسه د نوموړي د ناروغۍ په اړه څه نه دي ویلي. قدرمنو اوریدونکو، تاسو د دغې موضوع په هکله څه نظر لرئ؟ نظریات مو له موږ سره په کمنټ کې شریک کړئ. ویډیو لایک او چینل سبسکرایب